جنرال دوستم پر طالبانو غږ وکړ چې د خلکو ارادې پرته حکومت نشي پاتې کېدی. پخوانی جنرال دوستم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې حکومت د خلکو له ارادې پرته ژوندی نشي پاتې کېدی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم وایي که طالبانو سره د نړۍ او ګاونډ ګزاره ونه شوه، پر ضد یې ګام اخلم. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کېږي، هغه مهال به د مقاومت شورا د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون دوشنبه د افغانستان د ژغورنې د شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې طالبانو له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د افغانستان د ژغورنې شورا مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرځېدو د دوهم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې خپل نظرونه څرګند کړل. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.